ها وای کنه ساده ګوله ګوره شیریني مې در باندې وخوړه د اختر ګوره ښه او کنه ظالمه خدا راته وایي چې دینه بعد به چېرته ځي د خیره سره چکر مکر ته دې پلان جوړ کړی دی او که نه بس په ښه کورونو باندې ګرځي یاره غلی شه مدالي ماما خبره داسې ده که نه چې اوسه پورې خو لا چکر ته ټیم پاتې دی اول خو به دې کورونو باندې چاپي ووامه که نه چې مال ترې نه ووهم بیا به د خیره سره چکر ته م لاړ شم او که نه قدم را واخله او ساده ګوله ما ته معلومات چې ته به په خلکو باندې چاپي ووهي او سید د موټیانو چې دپاره کورو ته ورځي او که نه ظالمه ډېر روانې ښه مړه غلی شه مړه مدالي ماما خو چې درته معلومات دی نو ولې به یې پوښتنه کې موږ هسې شرمې مړه خو مور دې د دې غټو غټو بریتو نه ځار شه قدم را واخله ښه ساده ګوله بس زه نو که نه ما خو ورباندې شیرني وخوړله مونږ نور ماف کړه ښه او که نه ځم ځمه چې چا کره چاپه ووامه او د اختر مبارکي م ورکړمه دا ډېر د ثواب کار دی چې خلکو ته اختر مبارکي ورکړې او که نه او زما یو زوی چې دی که نه په لندن کې مسافر دی هغې ته څنګه م ووامه چې هغې د غریب نه م حال وال واخلمه چې د هغه به اختر څنګه وي او که نه د مسافرو خو اختر ډېر سخت وي زویه او مدالي ماما خبره دې په ګول بدله د مسافرو اختر ډېر سخت وي بیخي د هغې د اختر نه او که نه بړستن کې سري ښي او بیخي د باندې نه وځي خو موږ به ورته دعا کوو چې هر وخت مسافر خدای پاک په خپل کور باندې کړي د اختر په ورځ او که نه قدم را واخله خو مدالي ماما دا راته ووایه چې زه تا ولې دلته دوکان ته راوسمه دا شیریني په دوکان کې ولې را باندې وخوړله ما د ښکار لکه چې ښځه در باندې زوروره ده ښه او که نه ساده ګوله تا له خو ښه معلومات دی ښه چې زما ښځه چې ده که نه په دنیا کې نمبر 1 سپېره ښځه ده خو څه وکړمه خلاصې مې ترېنه نشته موټیان مې ورته دړۍ دړۍ راوړي دي کور کې ایښي دي ښه او ما ته څه وایي دا خلکو باندې مخ راوړي دا په پیسو باندې شوي دي خو چې په پیسو باندې شوي دي نو خلکو دپاره دې راوړي دي که نه د اختر ورځ ده په اختر ورځ کې دومره سپېرهتوب کوي ویله به څه ورته ویمه چې بس ماغه مې ورته خراب شوي دي بس الله پاک دې ورته هدایت وکړي نو څوک چې په اختر کې په چا باندې موټیان نه خوري قدم را واخله او بالکل الله پاک دې ورته هدایتونه وکړي څوک چې په خلکو باندې موټیان نه خوري خو ساده ګوله زم درنه ځمه ښه او که نه زم خپلوان لرم هغې د کره اختر مبارکۍ ته ورځمه لکه د مار غوندې د خدای په امان بیا به ګپ لګو سره ده ښه صحیح ده مدالي ماما ځي خو ځي خو یو خبره ده خو ډېره زوروره ده دا څه ویه لکه خبره زوروره ده داسې ووایه که نه چې بس راته ووایه چې دا زوروره خبره م واورو چې څه خبره ده ما ویلې که نه یاره څه دنګه درته ویم مدالي ماما په خوله مې درته نه راځي مړه ساده ګوله زمونږ ټیم مه خرابوه که نه خبره داسې ده چې بس زر راته ووایه چې لاړ شمه چې په خوله دې نه راځي که نه په کاغذ یې راته ولیکه ما ویلې شاپر غوښه خو به دې راوړې وه مړه یاره ساده ګوله په دې کې به د پاتې راشه مړه غوښه مه غواړه خو ولې مدالي ماما مړه ساده ګوله خبره زده که نه چې زما ښځې چرګه حلاله کړې وله او بس په یو قپ یې وخوړله مونږ ته یې پکې رام نه کړله مړه یا الله پاکه څه په سپېروم سر دی خو زه خیر د مدالي ماما الله پاک دې تا باندې م رحم وکړي او په موږ باندې زه ځمه چې مټوري ته د دې غوښې ست وکړمه او که نه تا خو رانه کړله خو زه خیر دی بیا به بل ځای کې چانس ووامه زه ورځه ته ورځه قدم را واخله اختر دې بختور دی مولا کره چورګوړی بختور دی او موږ ټوله ورځ په کوڅو کې وګرځېدو یو شاپر غوښه مو پیدا نه کوو دا څنګه اختر دی اختر دې بختور دی یله کومه ټوريه ساده ګل خو بیا را روان دی ښه ما د ښکاري زموږ په کور باندې چاپه وهي بیا لکه چې غوښه غواړي هلکه کور ته منډه که چې ودې نه ګوري او که نه چې اوس به په تا باندې چاپه ووهي مونږ خو مور هم ساعت مونه وډبولو او بل دغه ملګري ته مې غوښه ورکړله مور مې داسې وه الله قسم یې رانه د بوس خی جوړ کړو بیا ما ورته چې ما قرباني که خو ما هم نه قرباني کوي خیر مټوریا خې جوړې خیره کلاري دا لکه ودرې که بریک والا بریک تا سره مې کار دی ښه غرق او تباه شولې مټوریا ښه او که نه په یو شاپر غوښه تاوان کې راغللې ښه اوس خو ولې تلیم دې نه نشي بیا به وایي چې بې غیرته ما پسې دروازه بنده که خو زه خیر ورته به ودرېږم راځه ساده ګوله په خیر راشي زه د انتظار وم و ظالمه دې وخت کې راغلی او په خیر اختر دې مبارک شه ساده ګوله او مټوریا ستا دې مختر غومبر شي ښه ساده ګوله دا راته وایي چې مې بس کې که نه په چېرته روانې زه چې ځو چې وسکو که نه خزه مخکې چې زه در پسې یم کور ته نو زه در پسې یم او که نه چې تیار که راځه ساده ګله راځه په خیر راشي یاره مټوریا ډېره ښایسته د غوښه دې پخ کړې وه ښه دا چې یې ولو چې دنګه مزه یې وکړله یاره ساده ګوله موږ غټ غویا حلال کړی او د هغې لرې مې در باندې وخوړلو د ظالم بچیه ایلرې د لرو ته پرېښودو موږ درته د لرو والا ښکارو ظالمه دا خو دې غټ تاوان وکړو ښه په موږ باندې قدم را واخله یاره ساده ګل همدغه لرې پاتې وو بخته خو زما ټیټ ملګری خو بیا هم دا لرې مې در باندې خوړو همدغه پاتې وو او نوره غوښه چې ده که نه هغه خلکو چور کړله هېڅ شی هم کور کې پرې نه ښودو زموږ دې ګاونډیانو یا لکه ساده ګوله څنګه چلې په خېټه دې در چوکه څنګه دا لرې لکه در باندې ښه ونه لګي دا ولې جاړي مړه یاره په خېټه باندې درد مرد چی شي هم نشته دی په دې جاړم که نه سهار نه ګرځم او یو کور ته چې ځم یو شاپر غوښه چاره نه کړه او ته زما ټیټ ملګری تا راته چاره نه کړه و ظالمانو خلکو خو چې دا قرباني کوي که نه د غریبانانو دپاره کوي چې په غریبانانو باندې غوښه وویشي که نه ظالمه داسې ده چې دا خلک ځان دپاره قرباني نه کوي چې کورو کې بمبار په غوښه وساتئ دا خلک غریبانانو ته ورکوي که نه قرباني مطلب دا دی چې خلکو غریبانانو خېټه مړه کوي و خدای هم دې تاسو ته هدایت وکړي یاره ساده ګل جانه خبره دې په ګل بدله خلک غریبانانو ته غوښه نن سبا نه ورکوي ښه ټوله په خپلو کورونو
کورونو کېږدي خو ته خو غریب نه یې کنه ظالمه نو ته ولې غوښې ټولې ستا پلار خو دوه غویان حلال کړي دي کنه او بیا هم ته غوښو پسې ګرځي یاره مټوري خبره دې ته کنه چې زه خو مالدار یم ما پلار دوه غویان حلال کړو خو د خلکو نه غوښه غونډوم کنه نو دا به ته په غریبانو باندې ویشم ځکه زما ملګري دوستان شته ما ته خلک راکړي دوستان ته خلک ورکوي او پردو غریبانو ته څوک نه ورکوي نو په دې خاطر ما دا غوښه غونډوله مې چې غریبانو باندې واپس تقسیم کما او کنه د ډېر شریف انسان یم قدم را واخله یاره او کنه ما ته خو معلومي ساده ګوله چې ډېر زیات شریف یې او کنه خدای پاک دې بس خلکو ته هدایت وکړي چې څوک بمبار غونډې او بل کاله پورې ساتي خو زه خیر دی غریبانو ته غوښه ورکوي خلکو ښه رښتیا وي خلکو د مټوري خبره په ګل بدله ده خبره د دې غریبانو ته غوښه ورکوي او ټول په خپل کورونو کې مساتي او کنه په دې باندې باندې دی اجر به خدای پاک پاغي دنیا کې درکې لکه د مار خونتي او خبره د سیده کنه چې د ما دغه ټول ملګرو دوستان ته غټ غټ اختر مبارک شه او ډیر وته مبارک شه او د سیده کنه چې غوښه خپل کورو کې مګ دی بیا هم درته ما په غریبانو ویشي اختر مو غومبر لکه د مار خونتي قدمونه را واخلي اختر دې کنه ځان لمه اختر له د کپړو سپته نه لګي ډیر ښه ځان لمه اختر له د کپړو سپته نه لګي کاله مې د اوس نه د بنگړو تنظیم کړی دی